خان زیم کنه ګل رحمان پټی کې مې لکار کو چې خراب نشي. شابه زر د دې پټي نه وځه کنې بیا دې پر اخلو باسم. یاره اشرفه مینت درته کوم زما مدد وکړه. ما ماپ کا زه ستا مدد نشم کولی. زه نه یم خبره اشرفه خو زما مال دولت پکار دی. زه ګل رحمان یم زه تا څنګه پوهېږم. لکه ته په خبره نه پوهېږي که نه صبر وکړه ستا شکایت زه اوس خان ته کوم. صحیح ده بس د هغه نه طلاق واخله بیا به در سره زه واده وکم. ما سره ډېر تین پنج مه کوه ګنې پولیس به مې در پسې راوستي. بیا د ګل رحمان ښځه ولګي او د خان دیرې ته راشي ولې چې دا په هغه هلک شکایت کوي کم چې ورته وایي زه ګل رحمان یم او دا ډېره زیاته غوسه یي. زما خاوند تاسو چرته لیږلی دی د هغه خو سوی مروز د چې غیب دی تاسو سره د دې خبرو څه احساس شته کو نه؟ دا څه بچی زه ستا په خبره پوه نشم او ته څوک یې؟ زه د ګل رحمان ښځه یم هغه ستاسو پټي کې کار کوي او دا یې سوی مروز د چې کور ته نه دی راغلی ما پسې پردی هلک کور ته راځي او ما پریشانه کوي او هغه ما ته وایي زه ګل رحمان یم. ښه دا څه وې زویه دا څه معامله ده ما سم پوهه کا. بیا د ګل رحمان ښځه ولګي او خان ته ټوله کیسه وکړي او د هغه هلک باره کې ورته ومووایي چې هغه راځي او ما ته وایي چې زه ګل رحمان یم. نو خان ورته وایي بچی لومبې خبره خو دا ده چې ما ګل رحمان چرته نه دی لیږلی کیدای شي زما زوی چرته څه کار پسې لیږلي تپوس به ترې وکم او بله خبره د هغه هلک شوه کم چې تا تنګوي نو د هغه علاج به زه وکم ته فکر مه کوه. دی دا خبرې کوي چې دی کې د خان زوی هم دیرې ته راشي. اسپندیاره دی خوا راشه. بابا ولې خیر شه؟ زویه دا د ګل رحمان ښځه راغلې ده وایي ګل رحمان د څو ورځو نه کور ته نه دی راغلی او بل څوک هلک یادوي چې هغه ځان ته ګل رحمان وایي او دا وایي زه یې نه پیژنم. یاره بابا ته ګل رحمان نه خو نیم خبر هغه پسې غوځم ګرځم خو داسې یو هلک پټي ته م راغلی و پټي کې کار کوم چې زه پرې راغلم نو ما ته یې ویل زه ګل رحمان یم نو ما هغه د پټي نه وشړو ما وی چېرته لیونی دی. خان چې دا ټولې خبرې واوري نو د هغه هم دماغ کار پرېږدي نو هغه دې ته وایي دا څنګه چل دی یار زه خو په دې خبره پوه نه شوم ګل رحمان چرته لاړو او دا هلک څوک دی ورشه هلکه لاړ شه او دا چې هر څوک دی دلته یې راوله زه به اوس د هغه نه تپوس کوم چې دا څه معامله ده. ټیک ده خان. خان ولګي او په هغه هلک پسې خپله چمچه ولیږي. بیا لږ ساعت پس چې دا هلک د خان دیرې ته راشي نو هلته د خان دا زوی هم ناست دي نو دا خان دې هلک ته وایي ته څوک یې هلکه او ته څنګه ځان ته ګل رحمان وې ته ګل رحمان پیژنې څنګه؟ چې زه پخپله ګل رحمان یم زما نه لږه غلطي شوې ده او د هغې د وجې زما شکل او صورت لږ بدل شوی دی اوس مې دې کلي کې خپل کسان هم نه پیژني. یاره دا ته څه اوتې بوتې وې شکل څنګه بدلیږي زما خبره په کلو غوږونو واوره کو زر تر زره دې دا کلي پرې نه ښودو نو ګورې ښه به درله نه او که بیا دې د ګل رحمان ښځه تنګه کړه نو ګورې الټه به دې ځوړن کم زه اوس ورک شه د دې ځای نه. چې دا هلک د هلته نه لاړ شي نو دا خان دې زوی ته وایي زویه څنګه چل دی د هغه پټي به څنګه چل کیږي ګل رحمان خو نشته هسې نه فصل خراب شي. بابا پټي له به بل کس ګورم ولې چې اوس ایله فصل راوختو تکړه کس ګورم چې کار پکې شروع کړي او دا به بیا رې بل هم غواړي. دی دا خبرې کوي چې دې کې دیرې ته پولیس راشي. انسپکټر صاحب خیر شه څنګه دې لار خطا کړه؟ لار مې خطا کړې نه ده خان موږ ته اطلاع ملو شوې ده چې تاسو په پټي کې منشیات کرلی دي او دا یو غیر قانوني کار دی. یاره انسپکټر صاحب که دا قانوني دی او که غیر قانوني دی تا ته څه تکلیف دی تا ته به خپله خرچه په ټایم ملو شي. زما دا خرچې نه دي په کار خان زما په خپله حق حلاله تنخوا باندې ګزاره کیږي او دا زما ډیوټي ده چې تاسو له لومبې وارننګ درکم بله پیرې له به زه بیا ریډ وخم. ټیک ده انسپکټر صاحب خو زما خبره هم په کلو غوږونو واوره
چې د ریډ وهلو نه مخکې به ما ستا د ټرانسفر غم کړی وي ما سره ښکري مه وهه کني ښکري به دې مات شي نوره خوښه دې خپله ده زه ګورو صیبه چې څه کیږي خو زه خپله ډیوټۍ کې بېایماني نشم کولی زه به مخکې خامخا رپوټ ورکوم خان او د ده زوی د منشیاتو سمګلینګ کوي او دی په پټي کې هم منشیات کرلی وي دی خوا د ګل رحمان ښځه په کور کې ناسته او ډیره زیاته پریشانه ولې چې ګل رحمان غیبي چې ګل رحمان به خدای خبر کم زی خان خو وی ما چرته نه دی لیږلی نو بیا اخر دی چرته تللی دی خدا سي بې تپوسه چرته نه ځي دا ځان سره دا سوچ کوي چې دی کې هغه هلک بیا دی پسې کور ته راشي دی بیا راغی ته بیا ولې رالې ستا جوړیا نه راځي که نه زه نن په آخري ځل رالم او زه دې له رالم چې تا ته ووایم چې زه دا کلې پرېږدم او د نن نه پس به زه دلته نه راځم ښه نو ځکه نه ماته سوې زر رک شه چې زه درنه په ارام شم زه خو به رک شم خو زه تا ته دا منت کوم چې ته لاړه شه پلار کره ولې چې ته به دلته یوازې او دلته ډېره خطره ده ته زما نه بېغمه شه تا سره د زما غم نه زه خپل خیال ساتلی شم ټیک ده بس چې څنګه ستا خوښی زه درنه لاړم بیا د خان زوی ولګي او د اشرف ښځې پسې کور ته راشي داسې کار دی وروره چې دا ښځه نور تا سره وخت تېرول نه غواړي او دا ستا نه ازادي غواړي ما درله دا کاغذات راوړي دي او ته په دې دستخط وکړه او دا جینۍ ازاده کړه ولې بچې دا څه خوند دي څه دا زما ښځه ده او زه یې نه پرېږدم ته یې څوک چې ماته دا خبرې کې زاړو ستا ښځه یم نه ستا پیده په دې کې ده چې ښه په رضا مې پرېږدې کني انجام به دې ښه نه او زه نوره دې کور کې سارېږم نه زه ده سره ځم داسې کار دی چې اوس درته ښه په رضا ویم دا د دې جینۍ قانوني حق دی چې ستا نه ازادي وغواړي خو دا دې پرې نه ښوده نو بیا به د عدالت کې راښکم او په جیل کې به دې وماچوم زه چې څه کولی شي نو که کیس خو به زه پتا کوم ولې چې تا زما ښځه زما خلاف کړې ده او په ما یې په زوره پرېږدې دا واخله کاغذات او نوره دې خپله خوښه ده دا څنګه چل دی زه خو په بدماشانو وړېدم زه به د دې خانانو مقابله څنګه کوم بیا اشرف کور کې ولاړي او هغه ډنډه یې لاسو کې نیولي او ځان سره وایي اوس په څه چل په دې ډنډه پیسې را پیدا کول غواړي کني د ښځې نه خلاصېږم بیا اشرف ولګي او بدلې منترې په ډنډه ویل شروع کی او په هغې د پیسو را پیدا کولو کوشش کوي خو ناکامه کیږي دا څه غول دی مړه په دې خو یو منترم کار نه کوي دا خو هسې ګپ دی اشرف ولګي او هغه ډنډه وغورځوي او د کوره لاړ شي بیا اشرف په لاره رواني او ډیر زیات بېسوری ما ته چا وی چې د ښځې شکل بدلوه دا غشته ښځې نه مې ځان خلاص کو اوس به زه کوم څه دی په لاره تیریږي چې دی کې دوه کسان ولاړي او هغې ده پسې خبرې شروع کي دا وګوره هلکه د ده نه خانانو ښځه بوتلې ده سروانې بروانې ګرځي ولې هلکه دا څه بکواس کې تا له زما نه حیا نه راځي څه ولې باچا زه خو رښتیا خبره کوم دا خبره خو اوس ټول کلي ته پته ده ته به کم غلې کې چې زما مخکې څوک هم دا بکواس کوي زه به یې غلې کوم او که آینده دې دا پاس وکړو نو خوله به مې درله ماته کړي زه ورشه هغې له خوله ماته که چا چې درنه ښځه بوتلې ده ما ته مه نه رکېږه ما هم په لاس څه بنګړي نه دي اچولې اشرف هغې ته څه ونه وایي او بس روان شي دی
دی په لاره رواني نو دی هغه پټي له رورسي کم چې ګل رحمان تیار کړی وي او هغه فصل اوس ښه غټ شوي. د خیره فصل خو راختې دی. ګل رحمان خو یې ما ته خانانو غټ ګاډې منلې دي. اوس به زه د ځان نه ګل رحمان جوړوم او د خانانو نه به دا ګاډې اخلم. کم از کم دا پیدا خو به ځان له وکم که نه. اشرف ولګي او په منډه منډه کور ته هغه ډنډې پسې لاړ شي ولې چې د ده دماغو کې شیطاني چال راشي. ګرانو کتونکو اوس به مخکې څه کیږي دا به ګورو بل اپیسوډ کې. هغې پورې موږ سره اوسئ. ډېره مننه.